د سما پښتو کتونکو درنو مینوالو هیله لرم چې د کمراټ په حوالې سره چې مونږ کومه تاسو ته په شروع کې ما کومه خبره وکړه دغه خبره به تاسو هم ووایئ چې یقینا دغه رښتیا ده. کمراټ د خیبر پښتونخوا تر ټولو ښایسته ځای چې د کالام نه هم ښایسته د ملم جبا او د دغه سیمو نه هم ښایسته ځکه چې دومره لوی ځنګل او دومره په ځمکه پروت ځنګل په غرونو کې هم یوازې او دومره په پسته لاره باندې چې کوم کمراټ دی د کمراټ لاره چې څومره ښکلې پسته ده داسې د سیل د نورو ځایونو لاره نشته او ډېر زیات بنده ستړی کېږي ولې دلته سړی نه ستړی کېږي. هیله لرم چې تاسو به ترې ډېر خوند اخیستی وي. د راتلونکي بل پروګرامه پورې خپل قربا حبیب الله هم درته ورکوي اجازت چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ.